السلام علیکم لیدونکو ستړي مشه پام وکړئ تازه خو ډېر زیات مهم خبر ده. اروپایي ټولنه وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو برخلیک ته اندېښمن یو. اروپایي ټولنې په پاکستان کې د افغان کډوالو برخلیک ته اندېښنه ښکاره کړه. د پاکستان حکومت تر 1,01,00,000 ډیرو افغانانو ته خبرداری ورکړی دی چې د نومبر تر لومړۍ نیټې که له پاکستان ونه وځي په زوره به یې وباسي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارې بیان د پیټرستانو ازادي راډیو ته د ایمیل له لارې په رالیږلي پیغام کې ویلي دي چې په اغېزمن کېدونکو افغانانو کې هغه کسان هم شامل دي چې د نړیواله ټولنې لخوا د خپل امنیت د تامینولو په هڅه کې دي. د داستانو په وینا ښایي مېرمنې او نجونې افغانستان ته له ستنېدو سره سم له خطر سره مخامخ شي. نوموړي زیاته کړه د ټولو چینلونو له لارې هڅه کوي چې په دې برخه کې نور وضاحت ترلاسه کړي. د پاکستان د ملي راډیو او یو شمېر نورو رسنیو په وینا د اکتوبر له لومړۍ تر پرون جمعې پورې تر 52,000 ډېر افغانان له پاکستان افغانستان ته تللي دي.